عزتمندو په مخ د ځمکه باندې علما په شان د ستورو حیثیت لري. ځکه د عالم مخ ته کتل عبادت دی، کعبې ته کتل عبادت دی، او قرآن کریم ته کتل عبادت دی. فقيه ابو الليث سمرقندي رحمه الله د دې حدیث نه رسو لیکلي دي که چېرته د علم په مجلس کې د عالم د ملاقات نه علاوه بل هیڅ فایده نه وي، نو بیا هم د هر عقلمند دپاره دا خبره لازم ده چې د دې حرص وکړي او د عالم په مجلس کې حاضر شي. ځکه د عالم مخ ته کتل ځان له مستقل عبادت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د حضرت جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو ای الاعمال افضل لامتی، زما د امت دپاره بهترین عمل کم یو دی؟ نو هغه راته وفرمایل العلم، علم بهترین عمل دی. ما بیا تپوس وکړو ثم ایو، بیا ورپسې کوم عمل بهتر دی؟ هغه راته وفرمایل النظر الى العالم، عالم ته کتل. ما بیا تپوس وکړو ثم ایو، بیا د دې نه پس کوم عمل بهتر دی؟ هغه راته وفرمایل زیارة العالم، د عالم ملاقات کول. بیا یې وفرمایل کم کس چې د الله جل شانه د رضا دپاره علم حاصل کی او د اراده په دې علم سره د خپل ځان او د مسلمانانو اصلاح وي او نور څه دنیاوي عرض نه وي، نو زه د داسې کس لپاره د جنت ضمانت کوم. کم کس چې د اهل علم سره محبت او تعلق ساتي محترمو، نو اگر چې د اعمال به د هغوی په شان نه وي، خو بیا به هم د قیامت په ورځ د دې انسان حشر د علماو سره کیږي. دا خبره محترمو زه د ځان نه کوم، بلکې د سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې د انسان حشر به د قیامت پر ورځ د هغه چا سره وي د چا سره چې محبت وي. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته وویل یا رسول الله متى الساعه، ای د الله رسول قیامت به کله وي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ما اعددت للساعه، تا قیامت ته څه تیاری کړې ده؟ ده ورته وویل حب لله ورسوله، نور مې څه خاص نه دي تیار کړي، په زړه کې مې د الله او د هغه د رسول سره محبت دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل انت مع من احببت، ته به د قیامت په ورځ د هغه چا سره یې د چا سره چې په دنیا کې محبت دی. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې د اسلام راوړلو وروسته موږ په بل هیڅ چیز دومره نه خوشاله شوي څومره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وینا سره خوشاله شو چې ته به د قیامت په ورځ د هغه چا سره یې د چا سره چې د محبت دی. بیا حضرت انس رضی الله عنه فرمایل زه د الله او د هغه د رسول سره محبت کوم او د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنه سره هم محبت کوم. نو زه دا امید لرم چې د قیامت په ورځ به زه د دوی سره یم، اگر چې ما د دوی په شان اعمال نه دي کړي. نو عزتمند ورونو که موږ او تاسو د علماو سره محبت ولرو، د هغوی مټې جوړې شو، د هغوی د ملا اډوکې جوړ شو، یقینا چې موږ او تاسو به په ورځ د قیامت د دې علماو په صف کې راپاسیږو. او دا علما څوک دي محترمو؟ دا د انبیاء وارثان دي.